او په هر حال ته خو چلته لاړې، ته چلته دولتي شو عزتي بیا لاړې. بیا مونږ هم خفه سو چې والله دلته خلک راځي پوزیشنونه اخلي دولتي عزتي دا ځي ډېره دلته. پخوانۍ وه، ان د 2001 کال نه جوړه وه. او مقصد آریان صاحب مونږ ډېر قدیمي خوشحال خانیان یو. په هر حال د خوشحال دغه مرحوم صاحب کله کله غږیږي او وایي دغه د افغان ناشنلزم هغه خوشحال فکري بهیر هغه ګوګل یې کوي، اوس هم شاید پیدا شي 2015 14 دغه کلونو کې و. دغه استاد مرهون یو بحث کې وایي د افغان ناشنلزم د څلور څه لري که نه ستنې لري. چې خوشحال خان خټک یې هغه فکر څه کوي نه پوهېږم، یعنې دغه مانه ګډوډ شوی. کاشکې مرهون صاحب دلته وایي خپله پرې غږېده که نه. بیا یو پیر روښان ده، بل احمدشاه بابا ده، بل میرویس نیکه ده، بل احمد داسې په ترتیب. البته زه نه دغلته مانه لږ ګډوډ شو د خوشحال خان او د پیر روښان. دا یو موضوع. او کله چې مرهون صاحب هم ګیر کړی بیا ورته ووایي چې په دغه مورد بحث وکړي. هغه ډېر قوي بحث لري په دغه کې، فکر کوم لیکنه یې کړی، ما یو ځل لوستی و خو اوس رانه هېر سوی. روژه ده و د د امام خوشحال صاحب د دې څخه مخکې چې ته دغه بحث ته ادامه ورکړې، ما هم داسې یو څه اورېدلي وه د وزیر محمد ګل خان مومند په وجود کې چې دغه ډېر ماډرن نېشنلزم هغه عملي اړخ پیدا کړی دی او اجرایي اړخ یې نیولی دی. هغه بیا یعنې وزیر محمد ګل خان مومند فکر کوم د دغه ټولو فکرو بیا هغه ډېر پخته یو دغه دی، یو کرکټر دی. په هر خو صورت دوی خو امپلیمنټران وو ذاتي، بیا د نور چې ده دوی په مختلفو اشکالو که نه امپلیمنټ کړی. خو مطلب اصل هغه لکه څنګه نه پوهېږم خو اقبال صاحب ویلي که نه د خوشحال خان خټک یعنې هغه اصلي هغه فکر چې د ده جوړ فکر چې جوړ کړي چې باید دلته مثال پښتانه یو خپل ملک ولري، افغانان خپل یو ملک ولري، هغه ده. په هر حال د خوشحال خان خټک خو په اولو کې هغه د ټولو ته معلوم ده مغولو سره وو که نه. بیا دا یو وارې بندي کېږي. نو دلته یو بل بحث هم ستا اریان صاحب، او دا ډېر خطرناک بحث ده. یو چې دا خلک ډارېږي د طالبانو نه که نه، نو وایي والله دغه سپیس لکه چې بندېږي نه پوهېږم، که سپیس بند سو بیا زه یو سپیس جوړوم بیا هلته راسئ. نو که سپیس الحاجه که ته یې دغه شی بیا ریفرش کړه. نو دا چې هلته ځي البته ناګفته دې پاتې نیسي. دغه طالبانو نه یو تعداد خلک ځکه ډارېږي که نه چې دا مذهبي خلک دي، لکه هغه روابط هم پاکستان د خلکو سره لري. نو مغول چې د کله مسلمانان سو ډېر وخت یې په دغه پښتانه باندې په دغه سیمه کې حکومت وکړه. خپله د خوشحال خان خدای چې جوړ سو د خوشحال خان خټک پلار او نیکه و غور نیکه دغه خلک ټول د مغول سره دوی همکاران وو. خو البته هوښیار خلک هم وو ځکه چې دغه مغول په هغه وخت کې د اوس چې مثال امریکا ده که نه دغسې یو زورور خلک وو. خو بیا دا چې کله بندي کېږي نو هلته بیا داسې یو فکر ورته پیدا کېږي چې باید دغه خلکو نه چې موږ هر څومره دوی سره کار وکړو ګټه نه کړي. بیا دا چې بیرته راځي نو هغه د مغولو سره مستقیما په تقابل کې راځي. دغه یو شی چې د خوشحال خان خټک په بحث کې د موږ نه پاتې کېږي هغه دا ده چې دغه د موږ تاسو په د افغانستان په دغه سیمه کې دلته زه نه پوهېږم د نوم رانه هېر سوی، خو کله کله دلته د اقبال صاحب ایمل خان و فکر کوم ایمل خان و دغه خلک وو که نه، دوی دلته حاکمیت درلوده، ډېر غټ حاکمیت یې درلوده. نو د خوشحال خان د دوی یو قمندان و. خوشحال خان خپله داسې یو څه نه وو که نه، لکه مثال احمدشاه بابا غوندې یا میرویس خان نیکه غوندې چې دا خپله مثال امپراتوري ولري. د ده اثار موږ ته پاتې ده، نو ځکه تر اوسه پورې موږ ورسره اشنا یو. خو دا د همغه چې دغه فکر کوم په دغه د موږ تاسو په دغه مشرقي و په دغه سیمه کې و کوم ایمل خان نومېده فکر کوم جناب اقبال صاحب. ایمل خان مومند و هغه تنها دی نه و، دلته افریدیان هم و، دغه سوات کې هم دغه وه څه ورته وایي یعنې دغه شیان موجود و. ایمل خان لږ پېژندل شوی ځکه دی چې رښتیا هم هغه سره وخت دغه ډېر تېر کړی دی. او هغه هم د خوشحال خان په اشعارو کې مسته چې وایي چې مطلب بهترین پادشاه د ایمل خان دغسې که نه، یعنې ورته ذکر شوی. دغه د بریا صاحب دلته مخکې یوه خبره وکړه، ما هغه خبره د اصل داسې دی چې وړې پاچایان خو د ټول هندوستان کې وي، ځکه د مغولو پاچایان د شاه په نوم نه یادېدل، د شاهنشاه په نوم یادېدل، یعنې د کینګز آف کینګز، یعنې دلته نو واړه کینګډمونه فیفډمونه وو،
ولی د خوشحال خان تفاوت دا دی چې د شاهنشاهیت مقابل کې ودرېږي او وایي چې نه دلته باید یو پښتون شاهنشاه رامنځته شي چې خپل ټول پښتانه واړه شاهان دا بیا ټول لاندې راټول کړي. په هر صورت یا ته دوام ورکړه. او نه زه نور ډېر شی نه لرم خو مطلب ډېر دغه دوستان دغه ځوانان که نه دغه دستارنامه ده که نه یو کتاب یې دا ډېر خوندور کتاب ده ډېر خوندور شعرونه لري داسې شعرونه هغه لري یې بندي خانه کې هغه کړی ده دا او یعنی دغه هر دغه شعرونه چې ولولي داسې فکر کوي چې مطلب دا د نن د نن سبا یعنی مطلب موږ سره یو ځای ژوند کوي خلاصه دغه کوم مشکلات او دغه جنجالونه چې موږ تاسو لرو نو موږ داسې احساس کوو چې د خوشحال خان همدغلته ستا او بس دغه شعرونه موږ ته وایي چې دغسې وکئ دغسې یې مه کوئ که نه نو بس خوشحال خان د خدای وبخي الله دې ورته جنت الفردوس ور په نصیب کړي او البته په دغه روژه کې او خدای دې د موږ تاسو په وطن کې دغسې خوشحال خانان ډېر کړي او زه خو دغه څه ته وایم که نه دغه د موږ تاسو د کوز وطن ځوانانو ته چې وروره ګله خوشحال خاني په کار ده نو خوشحال خاني په کار ده په دغه وخت کې بس دغه د ما نظر و لنډ جناب اریان صاحب و زه بفرمایئ. فکر کوم دغه د رابر صاحب په وجود کې د خوشحال خان یو اکثره کیفیتونه خوندي کېږي دغه نور مشران چې دی خامخا یو عوارض لري څوک شاعر نه وي څوک په فلسفه نه پوهېږي څوک ډاکټر نه وي څوک په سیاست نه پوهېږي د چا اقتصاد نه وي زده چا ډېر ملکونه نه یې لیدلي څوک یو مکتب تعقیبوي چې دیوبند یې په مخه اخیستی څوک بیا د چپي اړخ څخه متاثره سوی څوک بیا د حسن بنا د فکر خاوندان نو رابر صاحب که د اجازه وي د خوشحال صاحب دغه وکړي بحث وکړي بیا نه بېرته ستا اجازه مې نشته ښه په صحیح ډېرې ده بخښنې سره چې 200 صحیح وارې هغه وکړي ځکه دغه آم. 14 ساعته کېږي چې ناست یم او ځان سره مې فکر وکړ چې دا ښه سړیتوب څومره بد شی اول رهبره په ډېر بخښنې زه تا ناوخت راغلم او وختي وغږېدم ډېر خوند یې او وکړه خوند نه ځان سره مې اوس ویلې چې دغه عاجزي څومره بد شی ده ښه ده چې یم نه 2000 وارې کنځلمار راته ووایې خو د عاجزي ته مې پرېنږدئ برپدر دې د عاجزي نه حالت چې 3 ساعته عاجز سوی یم زړه مې پړک وچاودېده او زنده رابر باد صاحب ما دیم قرآن وی الحاج دیم را سره د امام صاحب سره دغه د خوشحال بابا په ژبه کې زه بیخي یعنی تا وینم او تا د خوشحال بابا په عکس کې وینم خدای دې وکړي چې اولا نو چې یوه خبر درته وکړم چې ځان هم کې وینم زه بیا درته وایم چې هغه بلې معاملې کې چې یادوی نه سو هغې کې هم مودی سره شریکان یو وروسته یې بیا هغه بیتونه ووایه او څوک چې دغو معاملو کې نه پسې هغه بیا بیخي هغه د مشکل لري ښه زه ټوکې نه کوم رښتیا وایم خوشحال بابا ما نه اورېدلی البته په هغه وخت کې نه وم او نه مې لوستی په ډېرې زیاتې بخښنې سره خو له دې ویښیارو خلکو نه مې اورېدلی د غوږ مې ورته نیولی او ولې مې ډېر نه لیدلی نه مې اورېدلی ما ته د یو انسان په مورد باندې زر کتابونه هېڅ معنا نه لري چې زر کتابونه زه ولولم او زه سړی وپېژنم د سړیو پېژندل په یو بیت او په یوه خبره کېږي ما به دی هلته ډېر مطالعه کړی وای چې ما نه وای پېژندلی او ما د دې سړي په مورد شک پیدا کړی وای کله چې د انسانانو په مورد څوک شک پیدا کړي بیا د هغه په مورد باندې ډېره مطالعه کوي چې دوی حقیقت ته ورسیږي د لوړو انسانانو په مورد باندې ډېره مطالعه د دې په معنا ده لکه د الله جل جلاله په مورد به تر څو پورې ته فکر کوې مطالعه به کوې له موږ او تاسو نه ملحدین ډېره د خدای پاک په مورد باندې مطالعه لري هغې وجه دا ده چې دوی حقیقت ته لا نه دي رسېدلي دوی لګیا دي تر څو چې حقیقت پیدا نه کړي په همدې مطالعې کې به ورمړه کېږي د موږ لپاره د خدای پاک په مورد باندې مطالعه ځکه بنده سوه چې موږ حقیقت ته ورسېدو چې دی خالق ته اوس به صرف عبادت کوو د خوشحال بابا په مورد باندې موږ حقیقت ته رسېدلي چې دا نر د پښتون د عالم د اوس به چی کوو اوس به د ده ورځې لمانځو او د ده په څېر خلک به جوړو او د ده دغه شخصیت ته به درناوی کوو نور خو مو پیدا کړی لږ به نورم دا خبره پراخه کړم چې له خوشحال بابا نه که غواړئ چې
د نارینه سړي او د نارینه پښتون روح ښاد او آباد وي او په قبر کې خوشحاله یو به دعا ورته کوئ، بل به د هغه په روایت باندې کار کوئ. که غواړئ چې د دغه سړي روح په قبر کې درنه خوشحاله سي، روایت ته کار وکړئ. دا په خپل ذات کې دی وایي چې والله د ما روایت لګیا د ژوندی ده. او روایت یې چې ده، روایت یې دا ده چې لر او بر ټول پښتون باید سره په یو ټغر راټول سي او ووایي چې خوشحال بابا د منګه راټولېدلو یو علت دا ده چې تا 300-400 کاله پخوا دغه تیږه موږ ته ایښې وه، نن موږ په دې قادر سو چې د تا هغه تیږه ځای ته ورسو. تا موږ دې ته ورسولو او د تا شعر، د تا نثر، د تا تورې، د تا کلم، د تا فلسفې موږ دې ته برابر کړو چې موږ پښتانه سره یو سو. دلته به چی سي؟ دلته به د خوشحال بابا روح بیرته ژوندی سي او ټول به ورته دعاګانې کوو، له زړه به ورته دعاګانې کوو چې الله تعالی ورباندې رحم وکړي. دا د موږ تاسو مسیر سپین ږیری د کلم او د تورې خاوندو، تاسو که وګورئ موږ د کلم او د تورې خاوندان یو، مګرم توره غلطه رانه استفاده سوه. د تورې مخالفت به ټول عمر نه کوئ. توره یعنی کلم، یعنی توپک، یعنی جنگ، یعنی دا څه شي نوم چې ورته اخلي دغه شیان، دا موږ لرو او موږ په دې باندې بدنام یو چې پښتانه جنګ کوي یا افغانان جنګ کوي. د خلک چې وایي چې خوشحال بابا د تورې او د کلم خاوند خو جنګ یې کړی. امریکا یا انګریز ولې په دنیا باندې حاکم ده؟ دا د کلم وجه نه ده. امریکا او انګریز چې په دنیا باندې حاکم ده، د دې وجه دا ده چې دوی توره لري. نو چې توره دومره ښه شی ده چې په ټولې دنیا باندې خلک حاکم کولی سي، موږ ولې ترې نفرت لرو؟ ځکه چې موږ توره په خپل ورور پسې راغیستې. دا خبره ورورو تاسو ته اصلي ځای ته رسوم. موږ خپلو منځو کې یو بل چې توره راغیستې. د موږ دغه اوسنی بحث چې دغه څو ورځې یا څو میاشتې یا څو کاله یې موږ په دې سپیسونو کې کوو، موږ باید په روایتونو باندې پښتانه خپلو منځو کې سره ونه ولو، مړه نه کو. روایت ډېر وړ شی د پښتون ډېر غټ ده. که سبا ته موږ او تاسو تاریخ په موږ قضاوتونه کوي، ګوره یو شی به د تاسو ورپام یا به مونی پام، ګوره ګلبدین حکمتیار په تاریخي لحاظ ځان خلاصوی سي، رباني ځان خلاصوی سي. زه اوس درته خلاصوم، ته ځان نسې خلاصوی. رباني او ګلبدین درته وایي چې وروره زه چې ځوان سوم په افغانستان روسان راغلل، زه په انقلاب کې ځوان سوم او دا سول ما باندې د 50 کاله حق ومه، 50 کاله جنګ وکړ، یا ښه یا بد یا استفاده سوم، مګر ما کار خپل کړی، ما وخت نه ده ضایع کړی. پوهېږي څه درته وایم؟ تاریخ به وایي چې ګلبدین 50 کاله جنګ وکړ. نور محمد ترکی به وایي چې ما جنګ هم وکړ، سر نم په تېر سوم. پوهېږئ؟ ملا عمر به وایي چې ما جنګ هم وکړ، هجرت مې هم وکړ، په مړم سوم. ایبت الله همدغه رقم ته. څومره کسان چې په دې جنګونو کې ښکېل دي، دا ټول د تاریخ په لحاظ باندې دوی یو جسټیفیکیشن لري. دا چې د چا لپاره وجنګېده، ښه او بد، دا بېله پوښتنه ده، مګر هم وخت یې نه ده ضایع کړی. راځو ما او تا نه که پوښتنه په تاریخي لحاظ باندې وسي، موږ چې یې کړي، موږ سپیسونه چلولي. ما او تا ته هم ورک ډېر پاتې ده. د عمر په لحاظ، د 20مې پیړۍ په لحاظ، د امریکا او د جرمني کې د اوسېدو په لحاظ، د سیاست لپاره د ګراوند د اماده کېدو په لحاظ، د هر طرف ته چې واړی او راواړی، دغه ګراوند او دغه بال د ما او تا په ګراوند کې پروت ده. دا اوس ځانونه به نه خلاصوئ. څوک چې د 20 کالو نه نیولې تر 560 کالو پورې دي، حتی 15 کالو نه نیولې چې کوم ځوان ده، له 15 نه تر 550 کالو پورې دغه رینج خلک چې دي، دوی ته مسؤلیت راجع کیږي. اوس بې مسؤلیته موږ او تاسو څه کول غواړو؟ د دې افغانستان لپاره څه کول غواړو؟ موږ نارینه نه یو، یوازې خوشحال بابا نارینه و، یوازې احمدشاه بابا نارینه و. احمدشاه بابا، خوشحال بابا، دا څومره چې وګورې، دوی په 25 کلنیو، په 28 کلنیو، په 30 کلنۍ کې ګوره هیوادونه فتح کول.
موږ او تاسو دا ناس خلک ټول یعنې هغه کم عمر والا به مو د 22 کالو وي او په 22 کلنۍ کې او په 20 کلنۍ کې او په نه پوهېږم څو کلنۍ کې که د دوی د عمرونه راواخلې د ما وې تا میرویس نیکه په څو کلنۍ کې وفات سوی د دې ټولو فتوحاتو نه وروسته بیا د موږ په عمر باندې وخت دی مړ سوی څومره کارونه یې کړي احمدشاه ابدالي په څو کالو کې وفات سوی پوهېږئ څه وایم موږ یو غټې مسلې کې هغه یو موږ فکر کوو موږ یا واړه یو یا غریبان یو یا موږ مسؤلیت نه لرو نه واړه یو نه بې مسؤلیته یو همدغه رقم ته یو 5 کسان راجګېږي او چینجز راولي چینجز کوم چینجز موږ راولو د کوم چینجز لپاره موږ آمادګي ولرو باید پوهېږئ هغه څه شی ده او دا ډېر په اسانه باندې راځي موږ باید یو وارې بیا د پښتنو هغه کوم سلطنتونه چې لرل په زغرده باندې هغې لپاره کار وکړو موږ باید کندهار راواخلو یو وارې بیا یې له پېښور سره وصل کړو موږ باید پېښور راواخلو له کوټې سره یې وصل کړو او کوټه راواخلو له پکتیا سره یې وصل کړو او دا ټول راواخلو له شمال سره یې وصل کړو او دا د موږ مسؤلیت هم ده او دا د موږ په وس کې هم پوره ده دې پسې ونه ګرځو څوک خلقي ده څوک پرچمي ده څوک طالب ده څوک مجاهد ده څوک چی ده څوک دا ظرفیت باید موږ ولرو او د همدغو کارو لپاره باید اکیډمیک کار په دې باندې وکړو ولسي کار باید په دې باندې وکړو اکنامیکل کار باید په دې باندې وکړو په دې وړو پرګنو په دې وړو روایتو باید موږ پښتون تقسیم نه کړو څه مو په نشنلیانو باندې تقسیم کړی ده په پېښور کې څه مو په پی ټي ایم باندې تقسیم کړی څه مو په پی ټي آی تقسیم کړی څه مو په ټي ټي پي تقسیم کړی څه مو په طالب تقسیم کړی څه مو په خلقي تقسیم کړی څه مو په جمهوریتي تقسیم کړی څه مو په اردو تقسیم کړی څه مو په پوهېږئ څه وایم د ما او دا د ما ته ورته خلکو ټوله مبارزه د دغې لپاره ده چې وروره زه چې کله خلقیانو ته کنځاوې کوم هغه د دې لپاره ورته کوم چې دلته یو دانه راته راسي وایي زه خلقه یم مجاهد نه منم زه ورته وایم چې تا خلقي داسې او داسې چې مجاهد نه منې بله ورته مجاهد راسي وایي زه خلقی نه منم زه بیا مجاهد ته کنځا کوم چې ته خلقی ولې نه منې رښتیا وایي دا خلک ما ته وایي چې ته خلقي ته هم کنځا کوې مجاهد ته هم کنځا کوې جمهوریت ته هم کنځا کوې طالب ته هم کنځا کوې یا بد ورته وایي ته غواړې چې شي آفرین د نر بچیانې چې دا پوښتنه له مانه کوي چې ته غواړې چې شي زه غواړم یو پښتون زه غواړم یو پښتون زه نه پېښوری پېژنم نه کندهاری پېژنم تاسو باور په خدای وکړئ ما ګوره دا د کندهار ما به د کندهار په مورد ډېرې خبرې کړي او هغه ما د دې په مورد ورته ویلي چې کندهاره تا دا زعامت ولې پرېښوده ته چېرته ویده یې ته که څه شئ غواړې چې دا د اقبال مایک وربند کړي چې نه پوهېږم ایسای ورته ویلي چې دا مایک خلاص کړي کار څه وسله ده اقبال صاحب ځکه مایک دې بند که رابر صاحب و خبرې په کوي ډېرې بښنې سره وکنه ځکه چې دا د پښتنو یووالي کې تاسو یو شی کوئ لکه ګوډ شیطانان په هر حال زه تاسو ته یو خبره کوم او دا کومه خبر چې زه کوم زه په قسم درته په دې روزي کې کوم چې د موږ له وسه پوره ده دا کار دا داسې نه چې د موږ له وسه نه ما د قرآن وایي چې د دغه سپېس له وسه پوره ده دا چې اوس کې ناست یو دا 115 کسان خو که د رښتیا وو او لوی هدف ده او دې لوی هدف لپاره کار وکړو د ما لوی هدف چې د ګورئ که ما د خلقي نمایندګي وکړه د مجاهد مې وکړه زه نه د خلقي نماینده یم نه د مجاهد زه ټول په یو ټغر راټولول غواړم ټول په یو ټغر راټولول غواړم حتی ما په امریکا کې په دې باندې کار شروع کړی وو خو لا رانه پاتې زه پښتون چمبر اف کامرس جوړ کړم او په ټولې دنیا کې اعلان وکړم چې هر چېرته پښتانه یې د دې چمبر او د دې اتاق تجارت غړیتوب واخلئ ما پوښتنه هم وکړه چې قانونا خو به دا مشکل نه لري په امریکا کې چې څوک د یو قوم په نوم باندې اتاق تجارت جوړي هغه مې چې ولیدل زیاتو خلکو جوړ کړي وو نو هغه مشکل نه درلوده او دا د ما ایډیا ده که څوک رانه پټوي او چلولی سي پټی کوي دا ایډیا مګر هم چلوي باید زه د پښتون لپاره کوم کله چې ما او لږ امکانات پیدا کړم پښتون چمبر اف کامرس جوړ کړ پښتون ریسرچ سنټر به جوړوم هغه نوم به بیا ورته جوړو ریسرچ سنټر به جوړوم تینک ټانک دفتر به جوړوم یونیورسټي به جوړوم تلویزیون به جوړو د تحقیقاتي مرکز مې مخکې ویل هغه به جوړوو دغه ټول یو پکیج ده دا ټول پکیج به جوړې ته چې کله دغه انسټیټیوشن ولرې دا پکیج دې جوړ که ام به د انکم را رواني ام به ته خوشحال بابا بیا په خلکو باندې وپېژنې منګه دغه خوشحال بابا په پښتو کې نه لولو ځکه اصلا دا د پښتو ژبه منګه ته په پیګونو په خپله منګ ته ډېره زیاته سپکه ده چې پښتو کې به زه اوس
شعرونه لولم او څه به ورکړي نثر لولم. همدا خوشحال بابا مو چې انګلیسي ته ترجمه کړ هم به همدرد ولولي هم به محب اقبال ولولي ټول به په انګریزي کې لولي بیا به ریفرنس راکوي چې ټام جیترکس د خوشحال بابا په مورد دغه شی لیکلی او ترجمه کړی ده بیا ټول ولي هماغه ښه ریفرنسونه هم دي چې کوم پروفیسر د امریکایي بیا هغه د هغې د ایډیټینګ لپاره یا د پروف ریډینګ لپاره هغه یو نظر په ورکړی بیا دا شی چې ده یا باید ترکای د دې لپاره موږ ته نظر راکړي یا باید پارسیوان د دې لپاره نظر راکړي یا باید انګریز یې راکړي تر څو پورې چې دغه درې قومونه د موږ په کتابونو باندې د پروف ریډینګ لپاره نظرونه او کمنټ نه لیکي او د هغه نوم هلته نه وي راغلی په همدغه وضعو باندې نه لیکلی موږ یې نه لولو متاسف یم او د دې لپاره موږ او تاسو کار کوو ټو میک لانګ سټوري شارټ خوشحال خان بابا که خوشحاله وو دعا به ورته کوو له دعا نه وروسته به موږ او تاسو د خوشحال خان بابا هغه نظر چې ده درلود او په شعر او په نثر کې تر ما او تا را رسولی ده موږ به د هغه نظر د تطبیق لپاره کار کوو چې به کوو که غواړئ چې پښتون یو کوي د پښتانه لپاره کار وکړي اول به د پښتون لپاره یو تحقیقاتي مرکز په امریکا او په لندن کې جوړوي علومو اکاډمي غوندې شی به نه جوړوي چې هغې کې مصارف به کېدل یا به نه کېدل غټ عالمان یې د مونږ کې ټیکه ټیکه او پرچه کړه دا به د حکومت په چوکاټ کې نه جوړوي ځکه د حکومت په چوکاټ کې ته پښتو ته کار نسي کولی د ما خبره واوره د حکومت په چوکاټ کې ته پښتو ته کار نسي کولی ته باید په سکتور خصوصي کې ورته وکړې ځکه حکومت تا سره پیشوګانې خلک تلي یو به درته وایي چې یو کتاب د پښتو ولیکه یو به اوس دلته ماته په ګوجر لیکې یو کتاب د په ګوجر ولیکه دا بل ورته وایي ماته به اوس دلته په تاتار باندې یو کتاب لیکې ځکه دا دولت بیت المال د په دې ټول حق لرو وروره دا به ما او ته په خپلو مټو په خپلو پیسو باندې جوړو تجاران دې راوړاندې سي ما او ته به راځو هزینه به ورکوو پیسې به ورکوو دغه ریسرچ سنټر پیسې ګټي دا مفت نه دی نور خلکو ریسرچونه به هم کوي خپل به هم کوي ته به تحقیقاتي مرکز جوړی ته به یو میډیا سنټر جوړی چې په دې کې رادیو موجود وي په دې کې دا ټویټر غوندې یو سوشل میډیا موجود وي په دې کې یو تلویزیون موجود وي او دا به په خپله د دنیا لپاره کار کوي باعث کېږي به نه خو نور خو په پوهېږي چې کوم ځای کې کومه موضوع انتر بنتر کې د خویښار خلک یې هغه به پوهېږي دا به ورکې کوي نو چې د ریسرچ سنټر جوړ که پوهنتونونه دې جوړ کړل په هر ملک کې د خپل برانچ جوړ که دغه رقم ته دې ورکې به تلویزیون جوړ که راتېرېږه ټینګ ټانک دفتر دې جوړ کړي چې خلک راځي علمي سیمینارونه دې تا په ټینګ ټانکونو کې کوي ښایسته هغه دې ورته جوړ کړی ته دې بیا وګوره او خپلو خلکو ته القاب ورکوه خوشحال بابا ته یو لقب ورکړه کم تر کمه ته باید 10,000 پښتانو باندې کتابونه ولیکې کم تر کمه ته باید 10,000 پښتانه راواخلې او دا په دې د سټریم لین میډیا ته او پالیټکس ته ورواچي او د ټولو خلکو ته چې هغه به وایي دا څوک ده چاپ چې به غوږ نه نیسي سوریان به را پیدا کوي لودیان به را پیدا کوي شاروخ خان نه به خپله په پښتو باندې انټرویو م ورسره کوي دا به خپله تایلند کې به پښتون را پیدا کوي په استرالیا کې به را پیدا کوي خان اکاډمي والا به را پیدا کوي له نه سړي نه به سړی جوړوي او سړی خو چې هغه به 10 وارې سړی کوي او کتابونه به دې لیکي هر کتاب چې چاته دې ورکوه ورسره پیسې هم له جبه ورکوه چې دا کتاب مې هم ولوله واخله مفت هم واخله او دغه پیسې هم واخله امتحان درنه اخلم که چا دغه کتابونه لوستي وو کانکور امتحان ده او څوک ورکړي اول او دویم او دریم نمره سول موږ ورته ګفت ورکوو ګفت به چې $10,000 بل ته 100,000 ورکوو بل ته 15,000 ورکوو په انټرویوانې ورباندې کوو دا ته بیا پښتون وګوره چې د دنیا اول ترین قوم پې جوړېږي که نه ته اتفاق او اتحاد بیا مان وغواړه ته ماته مرکز را پیدا کړه زه په هغې باندې تحقیقاتي مرکز جوړ کړم کتابونه جوړ کړم ډاکومنټریانې جوړې کړم فلمونه جوړ کړم په هالیوډ ته پیسې ورکوم چې دغه واخله $500 میلیونه واخله $1 میلیارډ واخله ما په د خوشحال خان او په احمد شاه ابدالي باندې فلم جوړ کړه واخله بالیوډ ته واخله په پلان کې جوړ بالیوډ خو په احمد شاه ابدالي راته جوړ نه کی ځکه په هغې کې هغه په هالیوډ جوړ کړو د بالیوډ باندې به بیا په بل چا جوړ کړو چې پر خرڅوه به خپل تاریخونه دا خو دی اول ور به مفت ورکو اوس خو د دوی کیسې ټولې دروغ شوي دي جناب آریان صاحب دوی خو اوس دغه اتنټیک کیسې نه لري دوی ټولې چې دي فیک کیسې جوړوي د موږ تاسو به دومره رښتینې کیسې دي د ما تا د پښتو چې وارې کو دوی به خوشحاله هم چې دا کلاسیک کیسې دي او ریل سټوریانې دي که نه چې موږ ورکوو ټو میک لانګ سټوري شارټ منظور مې له دې ټولو خبرو نه دا ټول کارونه کېدونکي دي په همدې باندې به کار کوو انشاءالله او د خوشحال خان روح ته به موږ او تاسو یو وارې بیا انرژي ورکوو زنده باد خوشحال خان بابا
او مور د بعد خوشحال خان بابا او د پښتنو مخالفین که شعوري دي که غیر شعوري دي او الله تعالی دې روزې کې خوشحال بابا جنت ته بوزي که کوم یو د جهنم اول خو به نه وي خو که چېرته کوم انتر بنتر کړی کوم چاته سترګه مرګه سره کېکاږلي مست غوندې سړی و الله تعالی دې موږ له طرفه یې په دې روزې کې وبخښي کور مو ودان امین